دا د پاسپورت ریاست دی، کوم ځای چې هره ورځ زموږ هیوادوال د خپلو پاسپورتونو د اخیستلو په موخه مراجعه کوي. محمد داوود حمیدی بچه تاست؟ درست است. شست بام بیادر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چطور استی؟ برابر زر کار کوي. که څنګه دي مراجعین سره بد برخورد نه کوي؟ ګوره میبخشیم بسیار از پشتم دادم ما ویزه سعودی را گرفته هستم 2 روز وقت داره. دما 3 روز وقت داره. پاسپورت گفتم پیش رئیس برو اگه کار تیکت شما چه وقت است؟ تیکت ما اونا رو در زیارت طلب کردیم، تقریبا روز چهارشنبه تیکت داره در ولایت سرپور. گفتم پیش رئیس برو کارت شروع. السلام علیکم ورحمۃ الله. تاسو مراجعین را غوښتي دي؟ ولایتي اسناد خلاص کړ؟ کوشش وکړئ د خلکو سره ښه برخورد باید وکړئ. بد برخورد اجازه نشته چاته چې. السلام علیکم ورحمۃ الله. محترمو کارمندانو، نن یو سړی ماته راغلی و، شکایت کړی و چې چا بد برخورد ورسره کړی یا بدې خبرې شوي. ما تاسو ته تاکیدا نو بار بار دا خبره کړې ده چې مراجعینو سره باید ښه اخلاق او ښه برخورد وشي. دلته چې څوک راځي د عزتمن خلک دي، موږ تاسو لپاره پکار ده چې په عزت سره برخورد سره وکړو، ښه اخلاقو باندې. هېڅوک دا حق نه لري چې مراجعینو سره بد برخورد وکړي یا بده رویه وکړي. او تاسو ټولو نه مې جدي دا غوښتنه ده چې د مراجعینو سره باید ښه اخلاق، ښه رویه. که د چا په اسنادو کې مشکل وي باید قناعت ورکړل شي چې هغه خپل اسناد بیرته را برابر کړي، تاسو ته راشي. ټیکټ دې کړی ده؟ ټیکټ دې چیرې دی؟ زه سعودي کامل لرم. هغه کسانو چې پخوا د آنلاین فورمې ډکې کړې وې اوس یې نوبت را رسېدلی او راغلي چې خپل پاسپورتونه ترلاسه کړي. ستړي مه خیر راغلی. انشاءالله چاته نوبت ورسېدلی دی آنلاین فورم او زنګ ورته ویل شوي دی، هغه به اوس ټول خدمت خلاص. صحیح ده؟ ټولو به کار وشي او چاته چې نوبت نه وي رسېدلی سبا نوبت به وي، هغه به سبا راوغواړل شي. صحیح ده؟ ورځه داخل لاړ شي، همالته جال کې به معطله اوسئ. صحیح ده؟ از طریق روند پاسپورت هم آنلاین ما ثبت نام کرده بودیم و ما تماس گرفته شد و امروز ما مراجعه کردیم. دیگه روند پاسپورت شفاف است، هم آنلاین هر کی که بیاید پاسپورت رو عکس کنه. پاسپورت بسیار شفاف است، آسان است. هم یک روز تا مراحل بانکیش هم میشه، داخل بایومتریک هم میشه و بعد 2 روز بعد بخیر از پستخانه مرکزی که میخوایی از اونم عقد میکنی. حساب می روند شفافیتش فعلا از 100% حتی در 90% ما میگیم که شفافیت آمده و سهولت هم آمده، به خاطر که می آنلاین کس نه بیروبار میباشه، نه کدام مشکل ایجاد میشه و هر کی به نوبت خود به وقت خود به تایم خود می پاسپورت خود عقد میکنه. ثبت نام میکړی و آنلاین او اوس مې نوبت را رسیدلی ده، راغلی خپل پاسپورت پسې او ان شاء الله په پروسې ډېرې اسانه دي. بل لور ته ولس ته په پاسپورت اخیستلو کې د اسانتیا په موخه هغه کسان چې ناروغه دي او د صحي قوانینو ادارې لخوا د پاسپورت ریاست ته معرفي کیږي پرته له خنډ او ځنډ څخه دوی ته پاسپورتونه ورکول کیږي. مکاتبی که از طرف قوانین سی بر ما ارجاع میشه، امروی مریض اونا رو ما چک میکنیم، اسنادش رو چک میکنیم و میبینیم پایوازی که مربوط مریض میشه اونا رو اسنادش رو چک میکنیم، در این قسمت اسکن میکنیم و ثبت میکنیم میشه برای بالا بردن به خاطر رئیس صاحب که مثلا احکام بگیرن، کمکشان میکنیم، احکام برشان میگیریم و راهنماییشان میکنیم به طرف گرفتن و بانک و
بخش بایومتریک. اشخاصی که اونجا مراجعه میکنن به نظر من اول اونا عریضه میکنن، قانونی خود دارن، به کدام شفاخانه‌ای که مربوط میشه اونا را ارجاع میکنن. بعد از تثبیتی که اونا مریض تثبیت شدن برای ما مکتوب میارن که خوشبختانه بگم یا متاسفانه بگم فعلا یکی از مکتوبا پیش من نیست که من براتون نشان بدم. اون مکتوبی که آوردن باز ما مکتوبا رو چک میکنیم، مریضا میبینیم، پایوازش میبینیم، اسنادشون فیزیکال چک میکنیم، باز راجعشون میکنیم برای احکام گرفتن و ان شاء الله الرحمن 50-60% کارشون که مربوط ما میشه که احکام گرفتن است و راجع کردن به بانک است و تعرفه گرفتن است ما خلاص میکنیم. بخش بایومتریک با خود شخصا باید اونجا حضور داشته باشه که باید بایومتریک میشن و دیتا میشن به طرف خانه روان میشن. په تیر یوه کال کې د پاسپورتونو د ویشلو او بهرنۍ اتباعو ته د ویزو د تمدید یا صادرولو له امله په میلیاردونه افغانۍ د دولت خزانې ته جمع شوي دي. موږ الحمدلله د پاسپورت په ورکړه کې تاسې به انشاءالله مراجعینو پوښتنه وکړئ ډېره زیاته اسانتیا هم رامنځته کړې ده. یعنې یو سړی کولی شي چې ضرورتمند دي په 2 ساعتو کې خپل پاسپورت ترلاسه کړي. موږ ته داسې خلک راځي چې امبولانس کې مریض راوړي یا یو سړی داسې وي چې ټیکټ یې کړی وي هغه ټیکټ پیسې ضایع کېږي خرابېږي. موږ په 2 ساعتو په 1 ساعت کې پاسپورت ورکړی ده الحمدلله. نو په څنګ کې ورسره موږ په د پاسپورت په ورکړه کې دغه اسانتیا رامنځته کړې ده چې دلته زه یا معاونین د متقاضیانو لپاره شپه ورځ ناست یو، یعنې 24 ساعته ناست یو تقریبا. خو دغه رسمي ټیم چې ده دا خو دلته زه یا هغه معاونین د خلکو د خدمت لپاره 24 ساعته ناست دي. هېڅوک داسې نه پاتې کېږي الحمدلله چې د هغوی کار وځنډېږي یا نورو ورځو ته پاتې شي. کال کې خو الحمدلله زموږ د پاسپورت ریاست ډېرې لاسته راوړنې لري. تقریبا د ریاست چې زه راغلی یم د پاسپورت د ویش بهیر په نورمال حالات کې روان دی. په مرکز او په 14 ولایتونو کې په نورمال حالات کې پاسپورت توزیع کیږي. البته د فورم آنلاین له لارې نه چې مخکې فورم آنلاین لارې نه داخله کړي وي چا نمبر رسېدلی ښه په عزت او شرافت سره الحمدلله موږ پاسپورت ورکړی ده. د تېر یو کال په موده کې به شاوخوا انشاءالله 8 لکه پاسپورت توزیع شوي وي. دا چې په لومړیو میاشتو کې به تاسو خبر یاست چې د پاسپورت ریاست تخنیکي ستونزو د وجې نه بند پاتې شوی و، خو چې یو ځل موږ د پاسپورت ریاست توزیع شروع کړې ده بیا تر اوسه پورې الحمدلله بند شوی نه ده او د 8 لکو په شاوخوا کې پاسپورټونه موږ توزیع کړي دي. موږ ته 3 قسمه بهرني اتباع راځي چې بعضې د وزارت خارجه لخوا نه رامعرفي کېږي، بعضې د کار او امور اجتماعي وزارت لخوا نه رامعرفي کېږي او بعضې د تعدیل کلتور وزارت لخوا نه رامعرفي کېږي. نو موږ تقریبا په تېر یو کال کې د 15,000 په شاوخوا کې ویزې ورکړي دي. زموږ مدیریت په عموما کې هغه بهرني اتباع چې افغانستان ته راځي او دوی له مربوطه کنسولیو یا له سفارتو څخه ویزې ترلاسه کړي دي افغانستان، دلته کله چې دوی راشي دوی د ویزې تمدید ته ضرورت لري نو بیا مراجعه کوي مونږ ویزې ورته تمدیدوو. او مونږ 2 ډوله ویزې لرو چې سیاحت ویزې دي او بل تجارتي ویزې دي. هغه کسان چې په بهر نه غواړي افغانستان ته راشي د افغانستان د تاریخي ځایونو څخه افغانستان د مقدس ځایونو څخه لیدنه وکړي دوی په ټوریست ویزا یا سیاحتي ویزا باندې راځي. دلته بیا راځي له افغان ټور ریاست څخه مکتوب راوړي او مونږ یې ویزا ورته تمدیدوو. او دوهم چې دي هغه کسان چې په افغانستان کې له بهرنۍ مؤسسو سره یا داخلي مؤسسو یا شرکتو سره دولتي شرکتو سره یا شخصي شرکتو سره دوی دنده ترسره کوي دلته راځي او مونږ یې دا ویزا ورته تمدیدوو. دوی راځي افغانستان ته په سنګل انټري یعنی یو ځل ورود ویزا باندې دوی افغانستان ته راځي دلته مونږ ویزا ورته تمدیدوو د کال یا د 6 میاشتو یا د 3 میاشتو هر څومره چې دوی درخواست دی هماغسې مونږ ویزا ورته تمدیدوو. خو باید دوی هغه جواز کار ولري، جواز کمپنۍ ولري، ورپسې دوی مکتوب ولري. نو هغه کوم شیان چې دوی هغه ضروري موارد دي هغه دوی ترسره کوي دلته راځي مونږ یې ویزا ورته تمدیدوو. او زموږ د ویزې قیمت د کلنۍ $600 دی او د ټورست د ویزې $80. زموږ هغه هیوادوال چې له لرې پرتو سیمو څخه د پاسپورتونو د اخیستلو په موخه راغلي ډېر خوښ دي چې کارونه یې ډېر ژر خلاص شوي دي. د کندهار ولایت څخه راغلی یم نو
په کندهار کې مې د پاسپورت بایومتریک کار هلته خلاص کړی، دلته د توضیح لپاره رالم. نو کور ودان د پاسپورت ریاست څخه په 2 ساعت زما ټوله کار خلاص کی پاسپورت وس په لاس راکړي چاپیه. ما متقاعدینی که مراجعینی که پیش ما مراجعه میکنم ما ثبت بایومتریکشان میکنیم. خود ما مراجعینی است که نوبت ما رد کنن، منظم بیان، با ترتیب بیان، انشالله کارشان با ترین فرصت خلاص میشه. از مراجعین خواستم اینمی است که بدر آرام باشن. بسیار سر صدا میکنن، بعضیا اسنادهایشان تکمیل نمیاد، اسنادهای ناتکمیل میارن، اسنادهای تکمیل بیارن باید است. دیگه کدام خواست دیگه نشان نداریم. اوس د تیر په پرتله د پاسپورت غوښتونکو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوي. الحمدلله موږ د پاسپورت په ریاست کې بعضې داسې بنیادي کارونه وکړل چې مراجعینو ته متقاضیانو ته بلکې افغانستان ملت ته ډېر زیات سهولت جوړ شو. د هغو نه یو موږ الحمدلله د افغانستان بانک یو څنګه دلته فعالول دي چې مخکې به دا زموږ ورونه پاسپورت متقاضیان بهر وتل، په بهر بانکونو کې به پیسې تحویلولې او ډېر تکلیف به کېدل او په دروازو کې به وتل، راننوتل او ستړې به تېرېدله. نو الحمدلله موږ دغه یو سهولت ورته برابر کړ چې بانک دلته راغی په څنګ کې موږ سره الحمدلله موږ د کاغذي تذکرو د تایید څنګه دلته دننه په ریاست کې ورته فعاله کړه چې مخکې به اکثره خلک سرای شمالي ته تلل. دا به د افغانانو ته هغه افغانانو چې پاسپورت به اخیسته اکثره به غریبان هم و، بیا به نابلده به مو په کابل کې چې اطراف نه به راتلل او پیسې به مصرف کېدې، وخت به مصرف کېده. نو دې لپاره الحمدلله موږ دغه څنګه هم دلته فعاله کړی چې تاسې به انشاءالله کار ووینئ، کار یې روان دی او ښه په شفاف ډول په مخ باندې ځي. په څنګ کې ورسره الحمدلله موږ د کمپیوټري تذکرو یا الکترونیکي تذکرو سره هم موږ تفاهمنامه لاسلیک کړه. تاسې به انشاءالله خبر شوي یئ. د هغې لارې نه الحمدلله اوس د مراجعینو د پاسپورت برخه کې وخت راکم څه ستونزې راکمې شوې. هغه غلطیانې چې زموږ له کارمندانو نه به کله کله کېدلې د تاریخ تولد کې یا د تذکرې په نمبر کې یا د په نوم کې د پلار نوم کې بعضې غلطیانې به چې کېدې الحمدلله د هغوی مخه په بالکلي ډول باندې ونیول شوه. اکثره به داسې موږ ته یوه نیمه پېښه راتلله چې یو سړي به پاسپورت اخیستی و، بیا به یې د هوایي میدان نه بېرته راګرځولی و، په هغې کې به لږ غلطي پاتې وه، د کارمند نه سړی به نه و پوه شوی. اوس الحمدلله د دغو غلطیانو مخه ټوله د هغې الکترونیکي تذکرو سره د وصل سره منع شوې. انشاءالله دغه بیا نه تکرارېږي. ای زما افغانستان، ای زما افغانستان، ای زما افغانستان، ای زما افغانستان. د پاسپورت ریاست اړوندې څانګې هم هره ورځ د زرګونو هیوادوالو لپاره د پاسپورت د ورکړې چوپړتیاوې وړاندې کوي. هغه کسان چې د پاسپورت د اخیستلو لپاره راغلي د پاسپورت ریاست له کارکوونکو خوښ دي. دا بیرونی خبرې دي، فیسبوکي خبرې دي. ما خپل هم دا فکر کاوه شاید دا مشکلات وي، خو چې زه دلته راغلم سهار راغلم هر څه منظم و، زنانو طرف جدا و، د سپینګیریانو جدا و، ځوانانو طرف جدا و، هر څه منظم پر مخ تلل. چا نه غوښتنه وکړه هر څه به خپله موږ ته شوبه راښوله. نه داسې د رشوت کوم بله سې کوم مشکل نه خبره نه وه. هر څه شکر په منظم په مخ روان دي. که د دولت که مامورین دي، که اداري کارمندان دي او که داسې نور ساتونکي، دا ټول خلکو سره مرسته کوي او دوی سره خپله مرسته پر مخ وړي. د حافظ سجاد وطنه شنړۍ پتا روښانه، ای زما افغانستان. ښځینه کارکوونکي هم په پوره اخلاص د ښځینه مراجعینو د بایومتریک او بیف په څانګو کې کار کوي. روزانه ما با تعداد بیشتر مراجعین با خود داریم و کاری که مربوط به همیشه بایومتریک است که معلومات شخصی یک فرد شامل دیتابیس میسازیم. بعد از او همو اسکن چشم، انگشتان و عکسش هم میگیریم و اسنادایشان چک میکنیم و به مرحله بعدی ارسال میکنیم. ما هیچ مشکل نداریم در قسمت برخورد با مراجعین. ما مشکل نداریم، با مراجعین برخورد بسیار خوب میکنیم. در کل تمام کارمندا و پرسنل ریاست پاسپورت و امو وظیفه که بر ما داده شده به وجه احسنش پیش میبریم. والا بسیار زیاد یک امنیت خوب است و بسیار یک برخورد خوب، به خاطر از اینکه هم از طبقه اوناس هم از طبقه ذکور و یکی خو محلش جدا است. ای تو مثل سابق نیست که مرد زن یک جا باشه، طبقه اوناس ذکور شناخته میشه جایش. و دوم دیگه بسیار زیاد بر ما یک برخورد خوبی بود
و زمانی که ما خود ما 5 صبح آمدیم در قطار منظم، ایتو نبود که مثلا واسطه دار باشه غریب غربه و ایتو نبود، فقط صرف منظم به قسم از اینکه کلگی ما و شما مثل یک خواهر برادر جای محل زنانه جداست، مردانه جدا، کارمندج بسیار هم طبقه اوناس هم طبقه ذکور و هم برخورد مجاهدین بسیار زیاد عالی بود و ما خوش هستیم. د پاسپورت لوی ریاست ولایتي څانګه هم هر ورځ د 14 ولایتونو څخه د پاسپورتونو غوښتونکو اسناد راټولوي او کارونه یې په اړوند ادارو کې خلاصوي. ما عزت الله نظری هستم، کارمند بخش دیتای ولایتی ریاست پاسپورت و اینجا اسنادی که از ولایت ما کنترل میکنیم. بعد از او بایومتریک چیزایش که چک میشه اونا دیتا خلاص که شد باز رای میکنیم به کنترل و بعد از کنترل پروسه تصویب است و بعد از پروسه تصویب که تمام شد باز به چاپ میره اسنادم و در اونجا پاسپورت چاپ میشه. بعد از او پروسه کنترل کیفیت است و در اینجا هم از 34 ولایت همکارا است کار میکنه در سری وقت. کوشش ما به است که مراجعین ما از ما راضی باشم و ما خدمات خود ارائه کنیم. نام ما جانزیب است، یک تن از کارمندان ملکی ریاست پاسپورت و بخش کاری ما همین فرم درخواستی که مراجعین ما تکمیل میکنه ما از فرمش داخل سیستم میکنیم. اگر در جریان از اینکه فرم از یار ما داخل سیستم میکنیم کدام اشتباهی در اسنادشان میباشه اشتباهاتشان برشان منظم میکنیم که پاسپورتشان منظم چاپ شود و مشکل برشان پیش نبیاید. در صورتی که اگر کام اسناد از یا کمبود می باشه برشان میگیم که اسنادتان کمبود است، اسناد خود تکمیل کنی و اسنادشان که تکمیل شد بعد از این باز داخل سیستمش میکنیم. اسمم مطیع الله مسافرزاده، یک تن از کارمندای پاسپورت در بخش تمدیدی و مفقودی هستیم. اینجا کسایی که بس فرض مثال پاسپورت سابقه داشته باشن اونا اینجا میآیند و دوباره پاسپورت اونا را غیر فعال میگیریم که از روی بارکد نمبر سیستم تمدیدی ما و دوباره میتونن پاسپورت بگیرن. در صورت که اگر اونا اینجا مراجعه نکنن و دوباره دیتایشون نمیاد. کار مراجعین خوب بسیار به سرعت پیش میاد. روزه هر کدام ما روز 300 دانه 400 دانه اینقدر کار میکنیم در بخش تمدیدی تنها. د پاسپورت رئیس په دغه ریاست کې د کړنو او فعالیتونو په اړه داسې وایي. مونږ تقریبا دلته اوس پاسپورت څو قسم خلکو ته ورکو. یو مونږ پورمیانه لارې نه چې چا نمبر رسیدلی هغوی ته مونږ پاسپورتونه ورکوي. تاسې به لیدلي په دې کې ماشومان سپینګیري او ځوانان چې د هر چا نمبر راغلی مونږ هغه په اسانۍ باندې راځي پاسپورت ترلاسه کوي او بیرته ځي. په څنګ کې ورسره مونږ حج و عمرو ته چې څوک ځي هغوی ته پاسپورتونه ورکوو. په څنګ کې ورسره مونږ د اقامه والا ته پاسپورتونو کې څوک چې اقامه لري سختو مریضانو ته چې قوانین صحي نه موږ ته معرفي کېږي پاسپورتونه ورکوو. هغه لوبغاړي چې خارج ته لوبو لپاره ځي هغه که د کرکټ د خوا نه وي یا د اولمپیک د خوا نه وي عمومي ریاست د خوا نه موږ ته معرفي کېږي هغوی ته پاسپورتونه ورکوو. هغه محصلین چې په خارج وطنونو کې زده کړې کوي خپل تعلیم په مخ بیایي هغه موږ ته د وزارت معارف نه همدغسې د تحصیلات یاري نه یا موږ ته په خپله باندې دلته راځي اکثره ډېر زیات هغوی ته پاسپورتونه ورکوو. همدغسې هغه ډریوران چې د سرحد نه عبور کوي اکثره تورخم نه او د سپین بولدک نه زیات راځي موږ ته. نو بعضې داسې ډریوران چې پاسپورت کې وخت کې البته ټاپونه ډک شوی پاسپورت یې زموږ ټاپ کې لګېدلي نو هغوی ته الحمدلله موږ په اسانۍ باندې پاسپورتونه ورکوو. د پاسپورت لوی رئیس الحاج پاسوال مولوي عبدالکریم حسیب د پاسپورت اخیستونکو ته داسې پیام لري. زمونږ غوښتنه د هیوادوالو نه او توصیه دا ده چې دوی لږ حوصلې نه کار واخلي. پاسپورت دوی مسلم حق دی او زمونږ توقع دا ده چې تاسو ته موږ د خپل حق په شرافت او په عزت سره درکو. نه غواړو چې تاسې خدای نه خاصه د پاسپورت برخه کې چاته پیسې ورکړي یا تاسې په د پاسپورت برخه کې مشکلات تیر کړي یا تاسې د پاسپورت برخه کې سوچ او فکر ډېر ووایي. پاسپورت تاسې خپل حق دی انشاءالله په ډېر عزت او شرافت سره به تاسو ته ترلاسه کوئ. البته لږ حوصلې نه به کار اخلئ. او دویمه توصیه مې هیوادوالو ته دا ده چې ګورئ داسې کار مه کوئ چې سبا په خپل حق باندې تاسې قیامت کې الله رانیولي. پاسپورت تاسې حق ده باید په پاسپورت باندې تاسې چاته پیسې ورنه کړئ. ماته ونسکوره اوبه د نفاق زهري جامونه جوړوو یو ستر ملت به دا شیندلي اولسونه انګازې د وحدت اورو ستا د خولې له خوږ اذان